شیبو ته ستړي مشئ چې د واري پایل پښتونخوا کوو. هلته په پېښور کې د امن یوې میلې د پښتنو د هنري ژوند بېلابېلې نښې نندارو ته ایښي او د پښتنو سیمو بډایه کلتور او د سوله ییز ژوند د عملي بڼې ښودلو هڅه کوي. داسې چې د کسب او هنر څښتنو ته یې خونې ځانګړې کړي او خلک یې لیدو ته ورځي. دلته هم د دغه میلې د څو ګډونوالو خبرې اورو. زما نیم هما دی اور زه د اګریکلچر یونیورسيټي یو سټوډنټ یم. دا بچا خان امن میله مونږ را جوړه کړې ده چې دا د ښځو دپاره یو ډېر ښه پروګرام مونږ ارینج کړی دی، ایونټ ارینج کړی دی چې هغوی دلته کې خپل صلاحیت شو کړي، دلته کې راشي. دلته یو ډېر ښه شان انوایرمنټ دی ښځو دپاره. دې کې زما یو سټال دی، دا د روم ډیکوریشن دپاره دی. تاسو ګورئ دې کې د روم ډیکوریټ دپاره پکچرز دي او دا وینټیج کارز دی مونږ سره او بایک فشز دي څنګه تاسو ګورئ او نور ډیکوریشن سامان دی. زما دې کې خپل هم انټرسټ دی. زه یو هاسټل کې پاتې کېږم، نو هاسټل کې خلک چې روم جوړ کړي نو انسان ته ډېر ښه فیل کېږي. هاسټل کې خلک ډېر ډپرس وي، نو چې روم ښایسته جوړ شوی انسان ته ښه فیل کېږي. زما نوم مهنور دی، زه د اګریکلچر یونیورسيټي نه سبق وایم، د بایوټیکنالوژي د 7 سیمسټر سټوډنټ یم. داسې قسم امن میلې پکار دي زموږ په یونیورسيټیانو کې. د سبق ویلو سره سره د سټوډنټ لپاره دا سیزونه دا کوم ایونټس ارینج کول دي دا پکار دي چې سټوډنټ دې نه انجوایمنټ وکړي او دې نه څه سبق حاصل کړي. داسې قسم سټالونه د ښځو دپاره ډېر زیات ضروري دي. دې کې زموږ چې بزنس ریلیټډ کوېسچنز دي دی کوي که نه چې بزنس څنګه به یو وومن چې کوم دی بزنس څنګه دی ډیولپ کولی شي. نو دې امن میله کې موږ ته دا د انتهایي دا څیز موږ نوټ کړو چې یاره یو ښځې چې کوم دي خپل سټالز لګولی شي، خپل یو بیسک بزنس چې کوم دی هغوی ډیولپ کولی شي. زما نوم نوما شاکر دی، زه اګریکلچر یونیورسيټي کې سټوډنټ یم. امن میله شروع شوې او دې کې چې دی موږ د بلډ هیروز یو سټال لګولې دی. دې کې موږ فری بلډ ګروپینګ ټیسټس کوو او موږ اصل کې تھلیسیمیا ماشومانو دپاره کار کوو. داسې ځایونو کې چې دی که نه داسې سټال ځکه ضروري که نه چې موږ ته موټیویشن میلاویږي دی نه چې کله دا زموږ زه خپله پښتنه یم او چې دی زموږ کم پښتنه خلک دي هغوی چې راځي او موږ بیا بینګ وومن اپریشیټ کوي داسې ځایونو کې. نو زه وایم چې مطلب داسې اپورچونیټي ضروري دي. دلته به تاسو کتلي یو څو فیمیلز دي هغوی خپل آرټ مټیریلز جوړ کړي دي او دلته خرڅوي هم پروموټ کوي هم. نور فیمیلز دې سره موټیویټ کیږي. زموږ چې کم فیمیل سټوډنټس دي کم زموږ د ایجنسیز ایریاز نه راغلي وي یا داسې فاټا هغه هم په دې کې انوالو شوي دي. د ګرځندوی هنر ښایي د چا لپاره تش وخت تیرول او ساعت تیري وي، خو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ګرځندوی له ډګره خلک ډېرې پیسې ګټي او له دغه درکه خپلې مالي سرچینې سمبالوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي پاڼو له مخې په کلني ډول نړۍ کې یوازې تیر زیږدیز کال 2023 کې 1.5 ټریلیون امریکایي ډالره د ګرځندوی او ټوریزم له لارې په نړیواله کچه پیسې ترلاسه شوي. دا په چین کې د ازبکستان د ګرځندوی هنر د ودې لپاره یوه بلونکې میله ده. دواړو هیوادونو د ګرځندوی د ورتګ لپاره د یو بل وګړو ته ویزې اساني کړي او د تاریخي او ښکلو سیمو لیدو لپاره یې وربلي. پام مو وي چې که تاسې په افغانستان کې د ګرځندوی د ودې لپاره فکر لرئ، ښه میلمه پالنه یې یو مهم شرط دی. په تاسو کې ښایي لږ داسې کسان وي چې هندي فلمونه به مو نه وي کتلي، خو د افغانستان په ډیرو لرې کلیوالو سیمو او بانډو کې لا خلک د هندي فلم د ستورو کیسې کوي او ډیر یې نومونه هم پیژني. خو دا یوازې په افغانستان پورې تړلې کیسه نه ده. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو کې هم اوس د هندۍ سینما مینوال ډیر شوي. دلته به د تاجکستان له پلازمینې دوشنبه د BBC د خبریال دا ریپورت وګورو. هیچ گونه حمایه لازم نیست. راج باور کن جانم بغیر از من هیچ کس حقیقت رو نمیدوند. اواره د 1950 میلادي کال تولید هندي فلم چې راج کپور ډایرکټر او خپل پکې مرکزی رول لوبولی. هغه هندي فلم چې په پخواني شوروي کې ډیر مینوال لرل.
په مسکو کې د هندي سینما لومړۍ ورځ. په 1954 کال کې د هندي فلم کړکۍ شوروي کې پرانیستل شوه. ډیرو د فلمونو مستې سندرې، نڅا او د مینې داستانونه لرل، خو په څنګ کې د خلکو لوږه او بېوسي هم انځور کړي. همدغه موضوع د دې لامل شو چې په ایډیالوژیک بنسټونه د پخواني شوروي جمهوریتونو کې د هندي فلمونو پیرلو او ویشلو ته لومړیتوب ورکړي. له همدې سره په تاجکستان کې د هندي فلمونو مینوال زیات شول. په تاجکستان کې ډیرو سندرغاړو د وتلو هندي فلمونو سندرې او ترانې بیا ویلې دي. له هندي فلمونو سره د تاجکانو د مینې یو دلیل دلته په دوشنبه کې د بالیوډ موسیقۍ ماښامنۍ محفل یادول شو. د دوشنبه د اوپرا او باله تیاتر سندرغاړو د هندي سندرو شل ټوټې د ساوند فونیک ارکستر په همکارۍ سره بیا ویلې. د دې برنامې د پام وړ اجرا د تاجکستان د پخواني سندرغاړي کرامت الله قربان د زوی او لور محمد رفیع او نازي ګډې سندرې وي. نازي کرامت الله هندي ژبه له خپل مور نه زده کړې. په هندي کې کاتا کلاسیکه نڅا زده کړې او له کلاسیکي هندي موسیقۍ سره بلده ده. سرودی که ما رو مشهور گردوند در هم تاجیکستان در هم هندوستان در آسیای میانه کتنی دیوانه میره اتنی دیوانو میں سے اوسنی عصر کې هم هندي فلمونه ډیر تاجک مینوال لري، خو د بهرنیو فلمونو په ځانګړي ډول هندي هغو چې د پخواني شوروي په وخت کې رواج وو پیرل، دوبله او ویش یې له منځه تللی. خو له دې ټولو سره سره د هندي فلمونو مینوال د خپلو پخوانیو خاطرو ژوندي کولو لپاره له هر کوچني فرصته لکه د بالیوډ موسیقۍ ماښام په څیر ګټه اخلي. او د دې اونۍ تازه چاپ شوی پښتو کتاب د ولسمشر پیلوټ نومیږي چې یو داستاني اثر دی او په ننګرهار کې مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی. لیکوالي جاوید مسرور دی او په لومړي سر کې مې پر دې پوښتلی چې د ولسمشر پیلوټ کې څه دي. ولسمشر پیلوټ دا شاهان نومیږي. دا یو افغان ماشوم دی، ټولنیز ژبه ترې ژوند خواږه اخلي. په افغانستان کې 12م ټولګی لولي، په یو بورس باندې خارجي ملک ته ځي، هلته د پیلوټۍ زده کړې کوي. د زده کړو څخه چې کله فارغېږي په افغانستان کې تحول راځي. خو د دې اثر ګوتنیونکي وایي چې د داستاني ادب د قاعدې له مخې ناول باید له 500,000 کلمو پورته وي او که د 20 او 500,000 کلمو ترمنځ وي ناویلا یا ناولېټ یا ناولګوټی بلل کیږي. خو د ښاغلي مسرور کتاب دغه شمیره هم نه ده پوره کړې. ولې؟ زما پلان دا ده که چیرې دا ناول وچلیږي زه دویم ټوکم راباسم چې هغه به د ولسمشر پیلوټ دویمه برخه وي، همداسې دریمه برخه او هغه د ناول لیکنې کوم اصول چې دي کوم کلمات چې دي انشاءالله دا ټول به په بر کې ونیسي. د دې اونۍ هنري شیبې همدلته بشپړوو. بله اونۍ چې بیا راځو او د هنر او ادب له ډګره نوي خبرونه او پرمختیاوې درته وړاندې کوو. تر هغه مو پر څښتن تعالی سپارم. ښه اوسئ.